سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه لغتونه زده کوو. بیا همغه دوه لغتونه په جمله کې استفاده کوو. دوستانو، موږ سره هر رقم لغتونه مخې ته راځي. ژبه ده، باید دغه لغتونه زده کړو. یو وخت خامخا په درد خوري. ما سره اول لغت ده اومبرینګن. اومبرینګن وایي وژل. په جمله کې استفاده کوم، وایي هغه غواړي تا وژني، خدای دې نه کړي. خو هسې مثال جوړومه. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Er will dich umbringen. Er will dich umbringen. ما سره دویم لغت ده verbringen. verbringen وای وخت لګول یا وخت تیرول. په جمله کې استفاده کوو. دوستانو، موږ پښتو کې وایي ځینې وخت یا ځینې وختونه هغه یوازې وخت تیروي. دغه جمله په الماني ژبه موږ بیا داسې وایو: manchmal verbringt er Zeit allein. manchmal verbringt er Zeit allein. وایي هغه کله کله وختونه یوازې تیروي. کولی شئ تاسو دا زده کړئ.